خانه ګلداد خانه لالا وایه نور به تا ته څه ووایم چې تا ته ګورم مې دا زړه مې دومره غټي خیر وکړي خیر دی که نه نو چې خیر نه وای نو زړه د چا غټېږي نه که نه لالا دا خبره دې ډېره کمالي خبره وکړه کمالي مې داسې وکړه که چېرې مې واده په وخت نه وای کړی په کم عمر کې مې نه وای کړی نو ستا غوندې ګوره زما همزولی زوی به نو په خوله دې برکت لالا دا اوس مې چې نه حجره به ځمکه کرلې ده غنم مې کرلي دي دا د چا دې برکته دي او تا او د ستا دې وروڼو دې برکته دي ژوندی اوسې لالا عمر دې راته وکشه لالا لالا پټو ته اوبه ورنه کړم وای نه خو چې کم عقل نه وای بیا به زما هم داسې دا خړه ورځ تېره ورځ نه وه پټو ته اوبه ورنه کړم اجازه خو ښه ده که نه نو ښه ده په دې کې چا د ښه کار کې څوک اجازه نه اخلي صحیح ده لالا ځان هوښیار که که نه سبا بل ور به درته واده کوم د واده خبره دومره کمه ولګېده درې که دا زما پیاله خوښي ده وچه میوه خورئ نه بس لري څه شول اچھا لالا لالا دا دې پیدا مې وایي چې دا شین چای پسې نسوار ونیسي که نه ډېر نه مزه کوي ګلداد خانه لالا چې ستا رقم ځوان وم که نه نو په هغه وخت کې به چې کله ما شین چای وچکلو او بیا به مې ورپسې نسوار ونیول پنځه زمریان دا به زما مخکې شول لالا بالکل رښتیا ده لالا دې کې شک نشته بالکل ځکه خو تا باندې تکړه زامن لرم بالکل هو نه غوځي کنه لالا دیدی هغه ډاکټر ته چې وروړو ملا دې خوږي ده کله چې پچکاري ولیده ایله پیله د کور د خپې سپږې زړې خبرې را یادوي پچکارۍ نه خو زمریان هم ډارېږي لالا اسې ټوکه مې وکړه زمری که نه او د زمري زوی زمری وي همدغه شان ګلداد خانه زویه لالا نسوار خو مې پیدا کړو خو ټوپیاني نشته ټوپیاني لاشه زه ټوپیاني راوړله لږ بیړه وکړه ښه تېرېږي ګوره تېرېږي ګوره لالا توفکه هیڅ بیادبه دا تا ما ته بوټ راوړو دا ستا بوټ اوس په نسوار باندې خراب دی لاړ شه ټوپیاني راوړه لاړ شه بیادبه د نن سبا زمانې داسې زامن دي هاي وخته چې نن ډزې نه کوم کله باید کوم دا خو زیات نه دی که نه د زما ګوټ ته یې واچوه څه کم عقل انسان یې څه بیا عقل یې تا چې وهل ونه خورې ته تر هغې پورې نه سړی کېږي ولې دا بوټ را باندې مرداره یې توپداني راوړل نو د شیشې دپاره مې توپدانۍ راوړي دي دې کور ته هی لالا په دې پاکه خوله کې دې نسوار اچولي او په دې مردار بوټ کې نه اچوې ډېر بیا عقل انسان زه درته وایم لرې که دا بوټ پاکه خوله او بوټ مردار او بوټ مردار خیر وکړې لالا نسوار دې څه کړل نسوار لاړل خپلې توپدانۍ ته مېږې ته لاړل دا څه شی دي څه خبره ده والله که پوهېږم لالا ډزې دي ډزې بیا یې راکړې چې سره ووژنم د کټ لاندې چې سړه مرمۍ باندې ونه لګېږي خیر وکړې لالا ګلداد خانه زما نه دې خوا ته راوړو چې ونه لګېږم تا خو خپله ځواني تېره کړې ده لالا اوس وار زما دی ما پټه ونه لګېږم بیادبه زه اوس هم ځوان یم وای خدای بد نه وایې لالا بلکل ځواني لالا مې څه شو سره ویې ویشتل پنځه کسانو دغدغه
لالا ته خو زمری هر وخت ځان ته د زمري نه وایې اوس کټ لاندې څنګه پټ لالا ته راشه ما وګوره چې چېرته لګېدلی خو نه یم که نه نه دا ځاله راوځه سړیه مخکې شه اول ته وځه لا 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 اول ته وځه مشر یې مشر یې لالا راوځه سړیه څه خبره ده کوم ځای ته لګېدلی یې ما یوازې وګوره بیا خبره درته کوم روغ خو یې خدای لالا رګ روغ ده شکر دی بالا و برکت خانه ګل خانه لاس باندې ته ولې نه دی لالا ته مشر یې ته لاړ شه که نه شکر دی خدای چې ژوندی پاتې شو ګلداد خانه 5 کسان یې تخته کړل 5 کسان ورکه دروازه بنده کړه چې دلته را نه شي دروازه بنده کړه نه راځي لالا دلته نه راځي نه راځي دروازه بنده ده دومره خو دوی هوښیار دی که نه ولالا نو ته خو زمری یې ورشه پوښتنه یې وکړه که نه لالا ولکه نو ته بیا ولې ژاړې ګلداده نو خو ما وزلګي که نه نور نو څوک ورولې که نه زمری زوی خو مې ته یې که نه خدای مګر زمری خو ته یې که نه لالا مخکې شه لالا خپل زمریتوب ښکاره که مونږ ته خو څه نه یې که نه نه ولې زمری راځه ټول زمریان په یو ځای ورځو لالا مخکې شه زه لالا مخکې شه لالا صبر وکړه شه امسا لالا لالا امسا وخت مخکې شه مخکې شه مشر لالا مشر د زمری مخکې ځي که نه مخکې شه ته ولې لاستې مخکې شه لالا خو تاسې ورځئ که نه نو ما باندې څه کوه ټول زمریان په یو ځای ورځو دادا کوڅه کې خو زه څوک نه وینم چې لالا مې ورځه ته ځه لالا زه توکل وکړه لالا زمری نو هسې خبره خو نه ده زه پې ورځه لالا زه زمری یم زمری لالا زمری زه زمری یم که نه زمری لالا ته وهېږې زه لالا ګلداده لالا نو تا خو نسیم ډزونه کوي څوک خو مړه نه دي نو خو به وبګورو ځه لالا مخکې شه پښتانه ته وکړو چې ولې ډزونه وکړل لالا ځه که خیر ځه مخکې شه زمری دا مخکې شه زمری لا مخکې شه که نه خو ته مشر یې که نه مشر یې که نه مشر یې که نه سترګې سرې دي داسې نه چې په مونږ ډزو کې خدای دې خیر وکړي ته پوښتنه دې وکړه که نه چې ډزې ولې کولې زه لالا زمری نو زمری لالا السلام علیکم سلام خیر خیر السلام علیکم وعلیکم السلام تګله بخیر خیر که نه سهل ده خیر بیخي خیر وه خیر خدا ولې داسې وارخطا زه خو نه یم وارخطا زه نه یم وارخطا هسې دا اسی دا ډزې ډزې ولې وکړې ما وکړې ډزې ولې خیر خدای ما وی چې ولې دې وکړې ولې مطلب دې څه دی مطلب مې څه و لالا مطلب دې ډزې وي زه خدای وساتم رښتیا رایاد مې زمری ګلداد خان زمری نه زه خو ستاسو په مطلب نه پوهېږم مطلب لالا راځئ خپل کار دی نه زه خوا کوي لالا زه چې ځو زه درته وایم چې ځئ برېک شه لالا برېک شه خبره داسې نه ده ته خو زمری لالا اوس به ورځې پوښتنه به یې کوي چې دا ډزې دې ولې وکړې څنګه دې جرأت وکړ ولې دا ډزې دې ولې وکړې نور خپله په خبره پوهېږي لالا که نه مشر سړی مشر مشر زه در سره یم لالا ځه وشه مرګ یوه ورځ وي ټول عمر نه وي ځه پې ورځه خدای به ته مړ کېږې زه نه مړ کېږم نه مړه کېږو دواړه نه مړه کېږو خوله په خیر خلاصوه زمری لالا هسې دا ډزې ولې کوي تاسو ته حیران یم صبر وکړه زمریانو تاسو لګر چې زه خبر ورته کوم ښه شکر خدای لالا چې زړه دې پیدا کړ
دا دلته کېږده ولې خبرې در سره کوم خبره کې کیبل ټیم چې ستا خوښه کېږده 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 هسې پوښتنه کوم که نه بالکل دا ډزونه دې څه شي دپاره وکړه ډزونه نو مطلب دې څه دی مطلب مې دغه ده چې ولې دې وکړل ډزونه خو مې ځکه وکړل چې ستاسو به ډېره اندېښنه وي ورور ته مې واده کړی نو ځکه ډزونه کوم او خدایه ولې ورور ته دې واده کړی دی او نو دا خادي په بل څه نه لمانځل کېږي چې په ډز یې لمانځي نیکبخته زموږ او تاسو خو عادت دغه دی زموږ نه ستاسو عادت دا ډول دی ها ستا به دا عادت زموږ نه دی تاسو نه دی نه. زموږ خو دا عادت دی موږ خو ډزې کوو ګوره بچی زه تا ته یوه خبره کوم ګیرې نه به دې ونیسم ښه خبره وکړه دا تا چې کومې ډزې وکړې ها دا ټولې مرمۍ واپس راځي او په ځمکه وي که د کوم انسان په سر ور برابره شوه نو خدای مکه ته به خبر هم نه یې او د خون چښتن به قتل به دې کړی او نور به خبر نه یې چې دا ډزې دې کولې په دې پیسو به دې ختم کړی چې قرآن ختم به دې کړی او دا ګاونډیانو ټول به دې راټول کړي قربان خو دې شم لالا مخکې ځه خو درته وایي که نه خدای دې هر چا ته داسې لالا مې هوښیار سړی دی مخکې ځه بالکل هوښیار وچه یوه خبره درته بله کوم ما ته به راغلی وې دروازه به دې راته ټکولې وه او راته ویلي به دې و چې داسې د خوشحالۍ خبره ده موږ به نو سم ډول راخستی او زما دغه ګلداد خان زوی سم ډول وایي او داسې اتڼې مې هم درته کړې وي دا ټول کلی به م خبر کړی او دا ټول مالت او کوڅه به خبره وه چې تاسو خادي ده نو دا ډزونه تا چې وکړل خبرې یا د جمعې مبارکه ورځ وګوره اوس بیا اودس کوو لالا په دې کې د اوداسه څه خبره ده وډار شوې ډزونه وډار کړې ګوره ګلداد خانه زویه زمریان هېڅکله نه ډارېږي بالکل صرف اودس مې وډار شو تا ته وایم بچی د خدای خاطر وکړه دا شی لرې که کور کې وغورځوه بالکل او د نن نه بعد چې خوشحالي راځي په خوشحالۍ لمانځئ مه په دې ډزونو لمانځئ حاجي صاحب بالکل مې ستا خبره خوښه ځکه چې ستا خبرې زما مغزه خلاص کړل د نن نه پس به زه ډزې نه کوم او ګوره ګلداد خان چې بیا راته ونه وایه چې ته زمری نه وای وای خوله مې لالا لالا بالکل زمری بالکل زمری مونږ خو مخکې درته ویلو چې زمری بیا ډزونه مه کوه ښه؟ نه خوشحاله چې زما د لالا خبره دې ومنله بس راځئ بس داسې ښه کار نه دی ښه داسې ښه کار نه دی بالکل والله چې زمری دا ته شکر وباسه چې دا د زمونږ کلیوالو که بل سړی وای او داسې کار یې کړی وای بیا به نو تا لیدلی و چې دا زمری څنګه په دې پنجو کې رانیسي څه شی کوي زمری بس لالا لالا تا د پروردګار مونږ ته ژوندی لري مونږ په دې پوهېږو چې زمری زمری لالا راځئ راځئ ګلداد خانه راځه راځئ